د بالوڅو آزادۍ پوځ وایي که هندوستان د پاکستان له منځه وړلو پرېکړه کړې وي نو موږ یې ملګرتیا کوو. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د بالوڅانو د آزادۍ پوځ وایي که نړۍ په ځانګړې توګه هندوستان یې په سیاسي، ډیپلوماتیکو او دفاعي برخو کې ملاتړ وکړي د پاکستان حکومت به له منځه یوسي. دوی ویلي که پاکستان له منځه ولاړ نه شي له کابله تر کشمیره به د بارودو بوی وي. د بالوڅ آزادۍ پوځ د هندوستان او پاکستان ترمنځ روانو نندریو په تړاو یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې که هندوستان د پاکستان د له منځه وړلو پرېکړه کړې وي دوی یې ملګرتیا کوي. په خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي موږ هندوستان ته ډاډ ورکوو که هندوستان وروستۍ پرېکړه وکړي چې دا ترهګر دولت له منځه یوسي نو بالوڅ آزادۍ پوځ او ټول ملت چمتو دی چې د لویدیځې پولې لخوا برید ورباندې وکړي. موږ به یوازې د دې پرېکړې هرکلی نه کوو بلکې د دې پرېکړې عملي او نظامي مټبع شو. د پاکستان د حکومت دغه مخالفې ډلې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان د پوځ د هغو ادعاو په غبرګون کې چې د یادې ډلې ملاتړ هند کوي راغلي چې د هیڅ هیواد او ځواک تر اثر لاندې نه دي. دغه ډلې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اوربند ته په اشاره سره ویلي دي چې د پاکستان د پوځ پالیسي ناکامه او له ډیپلوماتیک انزوا سره مخ دی. د پاکستان لخوا د سولې اوربند او ورورګلوۍ هره خبره یوازې دوکه، د جګړې تاکتیک او لنډ مهاله چل دی. د دولت تاریخ د متو شویو ژمنو شاته د خنجر وهلو او ترهګرۍ په ملاتړ جوړ شوی. دا هغه دولت دی چې لاسونه یې په وینو رنګ دي او هره ژمنه کې پاتې راغلی دی. بالوڅ آزادۍ پوځ هندوستان او د سیمې حکومتونو ته خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ژمنو د باور کولو وخت پای ته رسیدلی او د پاکستان پر وړاندې د پرېکنده اقدام وخت دی. د بالوڅ آزادۍ پوځ ویلي دي چې پاکستان نه یوازې د نړیوالو ترهګرو لپاره د روزنې ځاله ده بلکې د لشکر طیبه، جیش محمد او داعش په څېر وژونکو ترهګرو ډلو د پاکستان د حکومت تر څار لاندې وده کړې ده او د یادو ډلو تر شا اصلي شبکه ISI یا پاکستاني استخبارات دي. د بالوڅ آزادۍ پوځ وایي چې کله نړۍ او په ځانګړې توګه هندوستان څخه سیاسي، ډیپلوماتیک او دفاعي ملاتړ ترلاسه کړي کولی شي چې د پاکستان حکومت له منځه یوسي او د یوه سوله ییز او خپلواک بلوچستان بنسټ کیږدي. دوی دا خبرداری هم ورکړی چې د پاکستان د حکومت شتون به د نړۍ د بربادۍ لامل شي.